الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. په پښتو ادب کې د ملي سندرو زوړ سبک د موږ او تاسو د نن ورځې درس د پښتو ادب کې له اسلام څخه وروسته د ځینو شعرونو بېلګې موندل سوي دي چې موږ او تاسې په لاس کې دي، او د پټې خزانې او د سلیمان ماکو د تذکرې په وسیله تر موږ او تاسې رارسېدلي دي. په دغو شعرونو کې یا په دغو سندرو کې چې موږ او تاسې ته رارسېدلي دي او ترلاسه کړي مو دي، په دې کې ځینې داسې فکرونه او فورمونه سته دي چې هغه له اسلام نه وړاندې ځي او له اسلامي دور یعنې د فورم له مخې او د فکر له مخې له ډېرو زړو اریایي شعري فورمونو سره ورته والی لري. شعرونه یې ډېرې زړې ځانګړنې لري چې ښایي له اسلام څخه مخکې زمانو پورې تړاو لري، یعنې هغه د پښتو ژبې د تاریخ په برخه کې چې موږ او تاسې ولوستل چې 1400 کاله وړاندې له میلاد څخه د ودا په نوم یو کتاب لیکل شوی ده، نو د هغو شواهدو له مخې او دغه چې وروسته له اسلام نه د موږ او تاسې په لاس کې دي د دوی د پرتلنې له مخې موږ او تاسې ته دا ثابتېږي چې دغه ډول فکر او دغه ډول شعري فورمونه د شکل له مخې په زړو اریایانو کې هم موجود وو. دغه شعرونه ځانګړی وزن او لحن لري، یعنې دغه اوسني کوم وزنونه او عروض چې د موږ او تاسې په شاعرۍ کې موجود دي له دو سره توپیر لري. هغه خپل ځانګړی وزن لري او په غاړه باندې یا په ترنم هغه خپل وزن لري. الفاظ سوچه او د نورو ژبو له اغېزو څخه پاک دي، یعنې هغه کوم الفاظ چې په دغو شعرونو کې راغلي دي هغه سوچه صفا پښتو دي، د عربي او د فارسي ژبې کومه اغېزه نه پې ښکاري. دا سندرې ښایي د ژبې له پیدایښت سره سم رامنځته شوي وي، یعنې کله چې دغه پښتو ژبه وه، کله چې پښتانه موجود وو، کله چې پښتنو په دې سیمه باندې ژوند کاوه، نو له همغه وخت نه یا ژوند پیل کړی و، له همغه وخت نه دغه ډول فکر او دغه ډول شعري فورمونه په دې ژبه کې رواج سوي وو او تر دغه مهاله پورې چې موږ او تاسې ته یې بېلګې په لاس راغلي دي دوام یې درلود. دغه راز په ولس کې ډېر خوښ دی. نو یو څه چې د کومو خلکو پنځونه وي د هغوی له طبیعت سره د هغوی له فکر سره سم وي، نو خامخا هغه د ولس ډېر په یا هغو خلکو ته ډېر په زړه پورې وي. دغه شعرونه د هغه وخت پښتنو په جنګونو، ښادیو، سفرونو او بنډارونو او د ژوند په نورو یا بېلابېلو برخو کې کارول او ویل به یې. د پخواني سبک مشهور لیکوال هغه لیکوال چې موږ او تاسې ته یې دغه فورمونه راپاتې دي، یو له هغو نه بیټ نیکه ده چې د غوري سلطنت په دوران کې ژوند کوه. ډېر لوی مشهور او بزرګ سړی و چې له 300 تر 400 هجري قمري کال شاوخوا دغه زمانه کې ژوند کړی ده. د بیټ نیکه نه چې کوم شی موږ او تاسې ته راپاتې ده هغه مناجات ده او د پښتو ژبې لومړنی نظم بلل کېږي. پخوانی آریایي فورم لري او محتوای هم له پخواني آریایي ګاسونو سره سر خوري. دغه راز فکري ځانګړنه هم آریایي افکارو سره وصلېږي چې په آریایي ځینو متنونو کې هم د نسل د زیاتېدو غوښتنه شوې ده او بیټ نیکه هم ویلي دی چې خدای دا وګړي ډېر کړي، لویه خدایه لویه خدایه. نو دغه ډول باندې یو شعري محتوا لري. بل ملکیار غرشین له سلطان شهاب الدین سره یو ځای د اسلام خپرولو لپاره هند تللی. په دغو جګړو کې به د اسلامي لښکرو یا د هغو پوجونو مجاهدینو د جذباتو د راویښونې لپاره د هغوی د متوجه کولو لپاره به یې ځینې نظمونه ویلي او د هغوی هغه جذبات به یې راویښول او د هغوی فکرونه به یې په ځای کول. د غرشین په شعر کې سادګي، د ژبې سپېڅلتیا او د الفاظو قوت لیدل کېږي. یعنې په دغه شعر کې چې د ژبې سپېڅلتیا نه مطلب دا ده چې پردي لغات نسته، پردي الفاظ پکې نسته، د الفاظ یې ټول په ځای کارولي دي یا بلیغ دي او ساده دي، یعنې پیچلتیا نسته د ورکې. بل تایمني ده. تایمني هم لوی پښتون شاعر و د سلطان غیاث الدین په وخت کې چې دا هم د غوري زمانې شاعر د په همغه وخت کې ژوند کاوه او د هند په سفرونو کې له ده سره ملګری و. بل سړی چې دغه قطب الدین ده چې د احمد بن موسی زوی بلل کېږي، په 515 هجري قمري کال کې زیږېدلی. دی هم لوی ولی او عارف سړی و، بزرګ و، په عرفان کې لوی لاس درلوده او په 633 هجري قمري کال په ډهلي کې وفات شوی او اوس مزار او یا مقبره هم همالته ده.
د دغو سبکونو ځینې ځانګړنې دي چې د دغو په زړو اشعارو کې ژبه ساده او سوچه وه. ساده معنا پیچلي الفاظ نه وو، هغه مطلب صریح هم ترېنه ترلاسه کېده. سوچه معنا د پردیو ژبو اغېزه ډېره نه پې ښکاري یا بالکل په ځینو اشعارو کې نسته ده. مثلا ژوي چې دی د حیواناتو په معنا، هسک د اسمان په معنا، جګړن په هغه وخت کې د جنګیالي په معنا و، خو اوس یوه عسکري بولۍ یا رتبه ده. خپل ځانګړي عروض او وزن لري، یعنې خپل هغه د پښتو لنډۍ تاسې اوس ولولئ یا ټپې یا ټیکۍ چې ورته وایي، هغه خپل وزن لري، یعنې په عربي عروضو باندې سم نه راځي چې اوس د عربي او فارسي ژبې عروض ځانګړي دي. دغه اشعار د بڼې او منځپانګې له مخې له زاړه آریایي دود سره وصلېږي. یعنې کله چې موږ او تاسې د دې شکل ته ګورو، یعنې شکلي لکه غزل، قصیده، مثنوي او یا نور، په دغه ډول باندې دغه کوم فورم کې چې دا راغلي دي، لکه د بیت نیکه هغه کوم شعر چې په کوم قالب کې راغلی ده، هغه له آریایي متونو سره یا له آریایي شعري فورمونو سره ورته والی لري. که فکر ته یې وګورو هم له آریایي فکر سره یو شان ده، چې د وګړو پنځونه ده، چې اوس هم په پښتنو کې دغه دود ده چې نسل یې پسې ډېر سي یا ډېر واوسېږي، په دې باندې ویاړ او افتخار کوي. دغه اشعار د منځپانګې تسلسل لري. په اوسني شعرونه که موږ تاسې وګورو، که هغه خصوصا غزل، په غزل کې هر بیت بیله بیله موضوع راخلي، خو په دغو اشعارو کې مکمل له سره تر پایه پورې ټوله یوه موضوع ده، یعنې تسلسل د موضوعاتو پکې راغلی ده. په دغو اشعارو کې دیني، اخلاقي، حماسي، مینه ییز او ټولنیز ارزښتونه ډېر دي. یعنې په هغه وخت کې اړتیا هم دې ته وه، د ټولنې د جوړښت دپاره، د ټولنې د سلامت ساتنې دپاره دغو موضوعاتو ته ضرورت و او همدا پکې بیان شوي دي. د دغو اشعارو الفاظ او تشبیهات ساده او طبیعي دي. یعنې کوم الفاظ چې په دې کې کارول شوي، موږ وړاندې هم وویل چې ساده دي او سوچه دي. کومې تشبیهات چې راغلي دي په دې کې، هغه ساده دي، د انسان فکر کولی شي زر هغې ته لاسرسی پیدا کړي. طبیعي معنا دا چې د هغه وخت هغه کوم مناظر چې موجود و، کوم منظرګري چې په دغو کې موجوده ده، هغه هم ساده او طبیعي رنګ لري. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه.